د کم خوب کولو زیانونه. سلام، وخت مو بخیر. د پښتو پلس چینل ته ښه راغلاست. هیلهمند یم جوړ روغ او صحتمند اوسئ. روغتیا پالان د څومره خوب کولو مشوره ورکوي او آیا د خوب لپاره ښه وخت کوم کیدلی شي؟ دا چې نن وخت د فیسبوک او لا زیاتو مصروفیتونو له کبله د خلکو خوب 6 او 15 ساعتو ته راکم شوی، نو روغتیایي چارواکو وایي چې کم خوب د انسان له سترګو شاوخوا حلقې پیدا کوي او نورې ناوړې ناروغۍ منځته راتلی شي. انسان ته پکار ده چې کم له کمه له 7 تر 8 ساعتونو خوب وکړي او له دغه اندازې چې زیات شي هم انسان ته زیان اړوي. اروپایي څېړونکي وایي د شپې له 10 بجو د سهار تر 4 بجو پورې د خوب کولو تر ټولو ښه وخت دی. دا د اوسنۍ څېړونکو خبره ده چې ګټوره ثابته شوې، خو پیغمبر علیه السلام 1400 کاله مخکې ویلي چې که د ماسخوتن تر مانځل وروسته مو ضروري کار نه وای نو ویده شئ او سهار وختي پاڅېږئ. که په دغه تګلاره مو عمل وکړه هم به مو خوب پوره شي او هم به مو د پیغمبر علیه السلام سنتونو تابعداري کړې وي. همداراز که د غرمې ستاسو لپاره وخت وي نو هم 1 یا 2 ساعته خوب کولی شئ چې ستاسو د صحت لپاره ګټور دی او دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتونو کې راځي. د کم خوب کولو زیانونه. روغتیا پالان وایي که کم خوب پر انسان منفي اثر کوي، انسان همیشه جذباتي او ژر غوسه کیږي او دفتري کارونه یې هم په ښه ډول نشي ترسره کولی. دوهم زیان یې د سر درد دی چې کم خوب کوونکی انسان همیشه په نیم سر درد اخته وي او د سهار مهال یې پر سر درد وي. دریم زیان یې غټوالی دی چې یو انسان تر ناوخته ناست وي نو اشتها یې ډیره وي او خوراک ته یې زړه کیږي چې په دې سره کالوري زیاتیږي او د انسان د غټوالي لامل ګرځي. څلورم زیان یې د سترګو کمزوري ده چې یو انسان کم خوب کوي هغه ته به همیشه د سترګو ناروغي پیدا کیږي او شاید یو چیز ورته دوه ښکاره شي چې څومره د خوب کموالی زیاتیږي همدومره اندازه ورسره د سترګو زیان هم زیاتیږي. په یو څېړنه کې ځینې کسان 8 ساعت خوب ته پرېښودل شول چې په پایله کې فشار زیات شو او نور زیان ورته ونه رسید. خو چې همدغه کسان هره شپه 4 ساعته خوب ته پرېښودل شو نو د زړه ضربان یې زیات شو او د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو اثرات پرې ولیدل شول. دغه راز کم خوبي سستوالی هم پیدا کوي چې په یوه څېړنه کې ځینو خلکو ته د خوب کولو اجازه ورکړل شوه او ځینې نور بې خوبه پرېښودل شول، خو د یو پرېکړې پر مهال خوب کوونکي ښه ثابت شول او نه خوب کوونکو کار او پرېکړه یې سسته وه. هغه څوک چې کم خوب کوي ټپونه زخمونه یې ژر نه جوړیږي. د کم خوب کوونکي کس توجه هم سمه نه وي. په څېړنه کې ویل شوي که غواړئ ذهناً تیز او ځان بیداره جوړ کړئ نو خپل خوب دې پوره کړه. دغه راز په کم خوب کوونکي انسان د ناروغیو ضد واکسینونه هم په پوره توګه کار نه کوي. د څېړونکو په وینا کم خوب لرونکي انسان په خبرو کې هم مشکلات پیدا کېدلی شي، لکه نشه یې چې کړې وي او د خوب کمی له دایمي عمله نزله او زکام پیدا کېدلی شي. د خوب د کموالي له کبله د ځینې مرضونو او شوګر ناروغیو هم پیدا کېدای شي. په یوه څېړنه کې ویل شوي هغه کسان چې ډیر خوب کوي د هغوی یاداشت هم کوي او هغه کسان چې کم خوب کوي په ځانګړې توګه له 6 ساعتونو کم خوب د هغوی د اولاد د نه پیدایش خطر هم زیاتوي او هر وخت لوږه هم د کم خوبي لامل کېدای شي. کم خوب د ژر بوډاوالي او د چهرې د بوډاتوب خوا ته د بدلون لامل هم کېدای شي. یوه څېړنه وایي کم خوب کوونکي له ټولنې فاصله پیدا کوي او خلکو سره د مخامخ کېدلو پر مهال مشکلات محسوسوي او د ځان ته والي هڅه کوي. د خوب د کموالي له کبله فشار ناروغي پیدا کیږي چې له امله یې ښایي یو انسان له خپلې کورنۍ سره لهجه تنده او د ژوند مشکلات یې زیات شي چې د خوب کموالی د هډوکو کمزوري هم رامنځته کیږي. که غواړئ چې خپل صحت ښه وساتئ نو خپل خوب پوره کړئ او له هر ډول ناروغیو ځان بچ وساتئ. له ماخوستن وروسته سمدستي خوب کول او سهار وختي پاڅېدل هم د انسان د بدن صحتمند ساتنې او هم ثواب لري. ډیره مننه چې تر دې دمه موږ سره یو ځای واست. که غواړئ نورې ښې او معلوماتي ویډیوګانې درته خپرې کړو نو د پښتو پلس چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. مننه، ښه وخت ولرئ.